نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو، نن درته د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ لنډ راپور وړاندې کوو. شولګره ولسوالي د افغانستان د بلخ ولایت په جنوبي خوا کې پرته ده. دا ولسوالي له جغرافیایي پلوه د دښتو، غونډیو او نیمو غریزو درو څخه جوړه شوې او اکثره ځمکې د کرنې او مالدارۍ لپاره کارول کیږي. نفوس او سرشمیرنه. د اټکل له مخې د شولګرې ولسوالۍ سرشمیر شاوخوا 500,000 کسانو ته رسیږي. د دوی ټولنیز او کلتوري ژوند ساده او دودیز دی. کرنیزې ځمکې. شولګره ښېرازي کرنیزې ځمکې لري چې کاریزونه چینې او د نورو ځایي سرچینو نه راوتې اوبه خړوبوي. مهم کرنیز محصولات پکې غنم، وربشې، انګور، بادام او موسمي میوې دي. کرنه تر ډیره حده په طبیعي ورښتونو پورې تړل شوې ده. په داسې حال کې ښکاره ده چې وچکالي د دې ولسوالۍ د خلکو پر اقتصاد بد اغیز پرې باسي. د شولګرې په ولسوالۍ کې له تیرو جګړو نه ماینونه پاتې دي، خو په وروستیو کلونو کې د ماینونو د پاکولو او لرې کولو اړوندو ادارو داسې هڅې کړي چې د دې هڅو سره د شولګرې ولسوالۍ تر ډیره پاکه شوې ده او ورسره امنیتي ننګونې هم لګې شوې دي. خو بیا هم د شولګرې ولسوالۍ ځینې لرې پرتې سیمې له پراخو پرمختیایي خدماتو بې برخې دي. د خلکو ګټه وټه. د شولګرې د خلکو اقتصاد تر ډیره د کرنې، مالدارۍ او کوچني کاروبار پر بنسټ ولاړ دی. ډیرې کورنۍ خپلې کرنیز او مالداریز تولیدات د سیمې په نږدې بازارونو کې خرڅوي، خو یو شمیر نور اوسیدونکي بیا د پیسو د ګټلو لپاره نورو ولایتونو یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. د مزار شریف ښار سره واټن. شلګره ولسوالي له مزار شریف ښار سره شاوخوا 50 تر 60 کیلومترو واټن لري. دا واټن د شولګرې د ولسوالۍ او مزار شریف ترمنځ چلیدونکي موټرې او بسونه په یو نیم ساعت کې وهي. البته دا موده د لارو په حالاتو او په امنیتي وضعیت پورې هم اړه لري. نو خوږو لیدونکو اوریدونکو، که دا لنډ رپورټ مو د په غږ کې چې زما غږ د خوښ شوی وي، نو ځای چې پښتو ژبه ژر تر ژره د نړۍ د نورو ژبو سیاله کو او د یا مصنوعي ځیرکتیا ډګر ته نه باسو. او ستاسو برخه په دې لړ کې د نړیوال ټلویزیون چلونکو ته ډیره درنه ده. خو ایله یو څو ثانیې درنه غواړو، نو بس همدا اوس مو لایک او خوښ کړئ او د سبسکرایب تڼۍ راکاږئ او سبسکرایب مو کړئ. منن او کور ودان.